سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته له خورشید نه ښه راغلاست. خو په سر کې هم پام وکړئ په کابل ښار کې د شوي ځانمرګي او چاودنې په اړه تازه جزئیاتو ته. نن سهار د کابل ښار د 14مې امنیتي حوزې اړوند د ملي بس له لارې کې د یو ځانمرګي برید او یوې چاودنې له امله تر اوسه 15 کسان وژل شوي او څه باندې 10 نور ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار څه باندې 8 بجې رامنځته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د دغه خبر نور جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې وړاندې کیږي. اوس هم پاتې خبرونه. د فراه ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیکارۍ ډیروالی او د بیارغونې په چارو کې د دولت نه پاملرنه د ناامنیو لاملونه بولي. دوی تېره ورځ په فراه ښار کې په یوې راټولېدنه کې وویل که چیرې دولت بنسټیزو چارو او ځوانانو ته د کاري موقعو په پیدا کولو کې پام کړی وای نو اوس به د دغه ولایت امنیتي وضعیت ډېر ښه وای. دوی همداراز په ټینګار سره وایي په دولتي بنسټونو کې د اداري فساد شتون بهرنیو هیوادونو ته د لاسوهنې زمینه هم برابره کړې ده. له دې سره سم د فراه سیمه ییز مسؤلین د ځینو ستونزو په منلو سره وایي چې د ستونزو د حلولو په لټه کې دي. ولیم افغانستان ته خرڅ ورکړي غله ورکړي لو افغانستان غلام دی خو ډېر افسوس دی چې دولت هېڅ توجه نه ورته کوي. د دربدرۍ څخه نور ملکو ته مخ کړي او یا د ټولو کفري او اسلامي نړۍ ښکار ګرځېدلې هره ورځ په دار کېږي. نو راسئ چې موږ تاسې خپل وروڼو ته خپل ملک کې کار پیدا کړو، تعلیم پیدا کړو، مصروف یې وساتو. مصروف سړی شر او شرارت نه راوړي. عمده‌ترین مشکلی که داره اینه که یک دو تا دکتر متخصص ما در ولسوالی خود نیاز داریم، چون ولسوالی ما یک ولسوالی دور افتاده است. یک مریض را اگر از ولسوالی پرچمن تا فرا یا هرات انتقال بدن حداقل 14 ساعت تا 15 ساعت وقت میگیره تا بیاورن. ما را به گرفتاری چی؟ در میلک ما آرام نششتیم، مکتوب روان کردیم، باز هم میکنیم، اما این توان ندارم که اونجا رفته بتانم. چند بار طیاره خواستیم که طیاره بتیم تا که بریم خودم دست به دست بالفعل را تشگیر کنم، اما این کمک هم کسی با ما نکرده. له دې سره سم د هرات سیمه ییزو مسؤلینو په دې ولایت کې د بېلابېلو جرمونو په تور د نږدې 200 کسانو له نیولو خبر ورکړی دی. په نیول شویو کسانو کې د دولت د وسلوال مخالفین، پر جاسوسۍ جنایي جرمونو او اختلاس تورن کسان شامل دي. د هرات د والي ویاند زیاتوي دغه کسان په تېرو 3 میاشتو کې د سرګر ملي ادارې کارکوونکو له لوري له هرات ښار سربیره له بېلابېلو ولسوالیو نیول شوي دي. په لوګر کې د نایب امان الله خان لوګري روغتون تېره ورځ په یو لړ مراسمو سره پرانیستل شو. دغه روغتون چې د 100 بسترو ظرفیت لري د 18 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت چې د پاکستان له لوري ورکړل شوي په اساسي او مجهزه توګه جوړ شوی دی. په دې مراسمو کې د پاکستان د پارلماني چارو وزیر وویل هیواد یې چمتو دی چې نږدې 400 افغان ډاکټران په تخصص برخو کې وروزي. د عامې روغتیا وزیر وایي چې د دغه روغتون د جوړولو چارې 10 کاله مخکې پیل شوې وې خو د ځینو ستونزو له امله یې کارونه درېدلي وو چې بالاخره کار یې بیا پیل او تېره ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د قضیې په تړاو د امریکا د ولسمشر څرګندونې غیر ډیپلوماټیک او د کابل او واشنګټن ترمنځ د همکاریو له روحیې سره په ټکر کې دي. د ولسي جرګې غړو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د امریکا له حکومت او ولسي جرګې غوښتي څو د ورته څرګندونو چې د همکاریو د زیانمنېدو لامل کیږي مخه ونیسي. دوی له واشنګټنه غواړي څو سولې او امنیت ته د رسیدو په برخه کې له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. او د ولسمشر ټاکنو یو شمېر نمایندان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دغه نمایندان پر امنیتي بنسټونو په نیوکه سره وایي یادو بنسټونو تر اوسه د ټاکنیزو ډلو د امنیت د خوندیتنې لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. خو کورنیو چارو وزارت د ولسمشرۍ د نمایندانو د امنیت د ټینګښت لپاره د ځانګړو پروګرامونو له شتونه خبر ورکوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.